أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. مخکې آیات کې چونکې الله پاک دغه حرام شیزونو تذکره وکړه چې هغه یو پکې دا و چې مردار چې کوم شی ذبح نشي، وینه بهیدونکې وینه هغه حرامه ده، غوښه د خنزیر او هغه شی چې پای باندې الله پاک ته ماسیوه د بل چا نوم واغسته شي د هغې په حلالولو په وخت دغه څلور شیزونه ذکر شوي چې دا حرام دي. څنګه چې د دغې د خوراک حرام دی، دغه شان د دغې تجارت هم حرام و. دلته بیا په دې آیت کې هم الله پاک د حرام شیزونو تذکره کوي، لیکن د داسې حرام شیزونو مخکې شیزونه چې وو هغه محسوسي وو، یعنې هغه لیدی کېدل، کتی کېدل او هغه ټچ کېدل. محسوسي مطلب دا چې پوزه، خوله، لاس وغیره په دې باندې ته محسوسولی شي. په دې کې هم د حرام شیزونو تذکره ده، لیکن هغه باطني دي چې ښکاري نه. الله پاک په دې کې هغه حرام شیزونه ذکر کوي. ان الذین بېشک هغه کسان یکتمونه چې پټوي ما انزل الله هغه څه چې نازل کړي دی الله پاک من الکتاب د کتاب نه. چونکې د یهودو علماو به خاص طور دا چل کوو چې د الله پاک احکامات، یعنی په تورات کې چې به هم کوم مسلې وي هغه به هم پټولې، یا په کوم وخت کې چې قرآن مجید نازل شو نو دغه وخت قرآن مجید فیصلې په مقابله کې چې د به هغه وي دا حکم داسې نه و په دغه کې، نو د یهودو علماو به دا مسلې پټولې او بیا به پرې ویشترون به ثمنا قلیله او اخلي په دې سره لږې پیسې مطلب دا نه چې ډېرې جایز دي، بلکې دې نه لږې پیسو نه مراد دا دنیا چې دا لږه ده، که دا ډېره پې هم والي دا اسم نه ده دنیا. نو دې به آیاتونه پټول او یا چې بس غټ خلک وو نو د هغو لپاره په آیاتونو کې چې د تحریف وکړو، بدلون به پکې وکړو د هغو لپاره چې هغوی به څنګه وي. مطلب مثال په طور یو سړي چې دی قتل وکړو او مالدار و، نو په هغه خو د قتل حکم دی، نو دوی به ورته دا خبره روانه کړه وي نه د قتل نه دی او دا خبره یې پټه کړه. د هغو چې به کوم طبیعت و د هغې ته به یې مسله وړوله، څه لږې پیسې به یې د هغو نه به یې لږ مال واغستو. نو په دې کې د الله پاک دا پوهېږي چې دا چې دی دا حرام کار دی، د الله پاک احکامات پټول او په هغې باندې څه پیسې اخیستل. یا په دې ضمن کې هر سړی راځي چا د چا د مسله معلومه وي او هغه پټوي په عین وخت کې، یا هغه عالم پکې راځي چې د مسلې چې دی ووخي د ویلو او په هغه وخت کې پټه کړي، نو دا ټول په دې حرامو کې به دا په حکم کې به راځي. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. دغه خلک دی چې دوی نه خوري په دې خپلو خېټو کې، یعنې دوی په دې خپلو خېټو کې نه اچوي مګر اور. یعنې په حقیقت کې خو وره د حرام شی چې دی که نه دا خو حرام، چونکې دا مال چې دی کوم والي یا چې د الله پاک د آیتونو پټوي دا خو حرام کار دی. او دغه رنګې د حرام غذا هم دا حکم دی چې د حرام غذا یا حرام شی چې دی هغه د چې ته به د خپله خېټه خورې په حقیقت کې خو دا اور نه ښکاري، لیکن دا داسې دی لکه په خپله خېټه چې اور وخوري او د دې پته به بیا د مرګ نه بعد ولګي. نو په حقیقت کې دا اور دی، لیکن خو اوس خو ښکاري نه چې دا موږ اور خورو که څه، خو په هغه قیامت په ورځ یا د قبر نه مرګ نه بعد چې دی هغه به په اور باندې بیا محسوسېږي، د دغې سزا به چې دی ووري. نو دا خلک چې دی نه خوري خپلو خېټو مګر اور. نو بیا مخکې څه فرمایي الله پاک بله سزا ولا یکلمهم الله یوم القیامة. الله پاک پر دې سره خبرې ونه کړي د قیامت په ورځ، یعنې څوک چې د حرام استعمال کوي، حرام کارونه کوي یا حرام خوراکونه کوي، نو یو به الله پاک دې سره خبرې ونه کړي. خبرو نه مراد دا نه چې په شفقت او کم په هغه لطیف انداز کې چې کوم د مزې هغه خبرې، خو داسې د سزا دغه نو الله پاک ورسره د رحمت په نظر باندې، یعنې د رحمت په طور باندې ورسره خبرې ونه کړي. ولا یزکیهم او نه به د دې تزکیه وکړي، یعنې نه به یې پاک کړي، بلکې په خپل الټه چې دی ولهم عذاب علیم، د دې لپاره به دردناک عذاب وي. اولئک الذین دغه خلک دی اشتروا الضلالة چې دوی واغسته ګمراهي بالهدا په بدله د هدایت کې، دا د دنیا حکم دی. چونکې د الله پاک احکامات چې دی پټول یا د الله پاک آیاتونو نه انکار کوو یا پټول یا پکې بدلون کوو حرام او په هغې باندې لږې پیسې اخیستې هغه حرام. نو دا داسې خلک دی چې دوی واغسته ګمراهي په بدله د هدایت کې په دنیا کې، یعنې په دنیا کې د الله پاک احکامات او د الله پاک چې کومې طریقې په قرآن کې ذکر کړي دغه نیغې لارې د هدایت ته په دې، یعنې سړی چې لارې ته رسي او ځای ته رسي نو په دغې باندې رسي، چونکې خو دې پرېښودې ځکه چې خو به دې پټولو او د هغې په بدله کې چې دی ګمراهي واغسته نو په غلطه باندې روان شول. دا خو د دنیاوي حکم شو. ولا عذاب بالمغفرة او عذاب یې واغستو د مغفرت په بدله کې، دا د آخرت حکم دی. په آخرت کې الله پاک چې دی څوک دا په دې باندې صحیح عمل کوي نو الله پاک به جنت ورکوي او بخښنه به یې وکړي، او چې څوک پې عمل نه کوي نو هغه عذاب. دی د آخرت حکم بیان کو چې دغه خلک چې دی څوک د الله پاک آیاتونه پټوي یا بې څه پیسې اخلي او بدلوي
نو په دنیا کې دوی خو په غلطه روان دي او په آخرت کې دا چې عذاب ورته میلاویږي په کار دا وایي چې دوی په عمل کړی نو الله پاک به بخلي لیکن دوی په خپل عذاب خوښ کړو نو فما اصبرهم علی النار الله پاک فرمایي د صيغه تعجب پکې راوړه چې دوی څه صبر کوونکي دي په اور باندې یعنی دا څه عجیبه خلک دی چې دا خو کله حکم دی چې دوی به جهنم ته ځي او دوی بیا هم په خپل باندې اړن دي نو دوی ښه صبر کوونکي دي په اور باندې په اور څوک صبر نشي کولی خو په تعجب کې الله پاک وایي چې لکه دا خو عجیبه خلک دی چې دوی په دې باندې څه دی یو قسمه صبر کوي چې په دې کارونو باندې چلیږي نو دا خو داسې دی لکه د جهنم په اور باندې صبر کول جهنم په اور خو څوک صبر نشي کولی دا څه عجیبه خلک دی ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق او دا عذاب به ولي دا اور دا عذاب به ولي ولې چې الله پاک نازل کړی د کتاب بالحق په حق سره یعنی الله پاک حق کتاب نازل کړی دی او دی هغه بدله او دا غیبا عمل نه کوي نو دغه وجب او عذاب ملایږي وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد او بشک هغه کسان اختلافو چې چا اختلاف وکړو په کتاب په کتاب کې ورته کتاب حکم چې دی کړه قرآن مجید دی یا نور آسماني کتابونه دا غي احکامات ټول واضح او یعنی په دې کې سراسر هدایت ته او نه غلار ده نو په دې کې چې څوک اختلافونه کوي او ځان له پکې لارې ګوري نو لفي شقاق بعید دی په غلری گمراهی کې په غلری بدبختی کې په غلری ضد کې دي یعنی دې ضد هغه درجه ته رسیدلی ور یو شړی او شی واضح صفای یعنی هر سړی ته پته چې دا شی صفا ده او بیا هم سړی نه مني خلک وایي د زدي ده او د الله پاک کتاب خدا سي صفا ده په دې کې بیا په پټول او په دې کې اختلاف کول دا دومره لوی ضد ده چې د دې ضد څخه انتها نشته یعنی په ضد په اخري درجه کې ورنوته ده یعنی چې واضح شی چې هغه پټي او واضح شي کې بدلون کوي الله پاک فرمایي لفي شقاق بعید د په غلری ضد کې دی یعنی د ضد په انتها باندې یعنی په هر څه واضح دي په دې باندې واضح دي لیکن دا ضدن چې د الله پاک احکامات پټي مخه بیا الله پاک ليس البر ان تولوا وجوهكم حدیث نه مخه یو بل باس د سوره بقره کې چې د اخره پوری چې د په دې کې یو بل باس شروع کیږي مخکې چونکې د قران مجید په اوله کې تذکرہ نه د سوره بقره په اوله کې د قران مجید تذکرہ نه بیا د قران مجید اثبات او چې قران مجید حق ته شک پکې نشته بیا په منځ کې دا خبر رالی چې کم خلکو چې د قران مجید نه انکار کوي کافرانو یا چې د چا په کې تحریفات کولو یا منافقین او چا په منمنو بیا په کې د ابراهیم علی السلام واقعا را بیا په کې په دې د الله پاک د قبله غو حکم بیان کوي چې د قبله حکم بدل شو دا ټول چې د قران مجید د اثبات لپاره دا خلک چې د قران مجید احکامات او د خلک تدبیر کو په دې ضمن کې دا ټول واقعا را دي دې ځنه مخه د چې د یو بل باس شروع کیږي چې هغه نیکی د یاد د مسلمانانو د احکامات ان ټول باس په دې نیکی د باب پیدا چې دا د دې مخه د بقره سوره بقره د اخره پورې چې دا به د نیکی باس شروع نو الله پاک ضمنن ته ورخو پکې دا خبر هم ده د قبله دا خبر به بیا راوړي چې ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لیکن د دې ځنه مخه د اصل کې خطاب مسلمانانو ته ده اصل کې مسلمانانو ته الله پاک یو سو احکامات یعنی تربیت ونه فرمایي چې د په دې بعضي احکامات او بعضي طریقې او تخي اخلاق و غیره دا غو ذکر کړي خو ضمنن پکې د يهودو دا خبر هم ذکر شي دا کوم چې يهود او مشرکین او نصارا چې کله د قبله د حکم بدل شو نو په نور آیاتونو کې هم د دې دا غراغه چې الله پاک په بار تردید فرمایلو لیکن په دې کې په یو بل طریقې باندې چې د تردید فرمایي چې د قبله د بیت المقدس نه چې د بیت الله شریف ته چې د الله پاک حکم راغی چې وګرځي نو د يهوديان او مشرکین او نصارا اعتراضات شروع کړل خاص کر په نبی علی السلام باندې چې دا څنګه دین دی چې د قبله بدلیږي نو په هغه مخکې آیاتونو کې هم دا غي جواب شو لیکن د الله پاک په یو بل طریقې کې په دې طریقې کې الله پاک چې ګور د نیکی خود نه دا چې په دې خبره پوره ختی دي چې دا بس دا قبله چې ده بس دې طرف ته مخ کول دې طرف اصل نیکی دا نه ده بلکې اصل نیکی د الله پاک حکم ده او بیا مخ ته دغه ذکر کوي چې اصل نیکی خدای چې سړی ایمان په الله راوړي په آخرت راوړي دغه په یو خاص انداز باندې د غورت کوي چې ليس البر ان تولوا وجوهكم چې نیکی دا نه ده چې تاسو مخ وګرځوي قبل المشرق والمغرب مشرق یا مغرب دلته مشرق او مغرب ذکر شي خو دینه هر طرف مراد ده دا خاصه دغه مثال به تور ذکر شي چې دا یو طرف ته بل طرف مخ کول نیکی نه ده اصل نیکی والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم اصل نیکی خدا ده چې ته ایمان اورې په الله باندې په ورځ د آخرت یعنی اصل نیکی دا چې د الله پاک احکامات ومني اصل نیکی په دې کې نه ده په یو طرف کې تاسو به طرفونه پوره خدای بلکې د دې ځنه مخ د بیا مسلمانانو ته چې ده خاص طور او ضمنن چې د يهوديانو د نور فرقو ده یو ده من آمن بالله واليوم الاخر چې ایمان راوړي په الله پاک باندې په ورځ د آخرت او الملائکه او فرشتو باندې والکتاب او کتابونو باندې والنبیین او په نبیانو باندې وآت المال على حبه او ورکی مال على حبه د الله پاک د محبت توجي ذوی القربا رشتہ داران ته یعنی قریبی رشتہ داران ته والیتاما او یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل
او مسافر ته، والسائلین او سوال کوونکو ته، وفي الرقاب او د سټونو په آزادولو کې. یعنې چې کله غلامان ازادي کړي نو د هغو پیسې ورکړی شي، هغو آزاد کړلی شي، مالک نه واغوستلی شي. ګوره دلته چې دی د شریعت احکامات چې دی بنیادي طور په 3 قسمه دي. یو د اعتقادیات، یعنې د عقیدې سره د هغې تعلق دی. دویم د شریعت احکامات دي د هغې تعلق دی د عبادت سره. دریم تعلق دی د معاملاتو سره، او څلورم د تعلق دی د اخلاقو سره. دی آیات کې الله پاک ټولو ته اشاره فرمایي، ذکر کړی دی یو شی دی او مراد تی ټول دی، چونکې قرآن مجید خو جامع او فصیح کتاب دی نو بلیغ کتاب دی، او د الله پاک هر یو ته پکې اشاره کړې ده ټول. نو الله پاک په دې کې چې دی ټول ناول د عقیدې ذکر وکړو. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، چې اصل عقیده دا ول انسان صحیح چې په الله پاک باندې ایمان د الله پاک یووالی په ورځ د آخرت په فرشتو په کتابونو او نبی دا د عقیدې سره تعلق دی. نو په دې کې الله پاک چې تعلیم مسلمانانو ته ورکوي د عقیدې، چې اول له ټول نه څه ده عقیده به چې د انسان درست کوي. دویم چې دی د عباداتو تذکره په اقام الصلاه و اتى الزکاه و اقام الصلاه و اتى الزکاه ده. د دې ځنه په دې خوا چې دی دا الله پاک په دې ځکه کې د عباداتو ذکر کوي. دویم نمبر چې اول چې د عقیده درست شو، نو دویم نمبر مسلمانانو ته احکامات د تعلیم ورکوي چې د بسې عبادت بسې. دریم نمبر معاملات، نو معاملات الله پاک دې ذکر کوي والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. ولدينا ګوره مطلق دا نه دي مراد دغه چې منځ به کوي صرف، بلکې دلته صرف په دې الله پاک په دې آیات کې چې هر یو طرف ته اشاره وکړه چې اعتقاد به هم صحیح، په اعتقاد کې چې اوس هر څه مسلې راځي. دغه شان په عباداتو کې چې څه د منځ ذکر شو، چونکې منځ او یا د زکات ذکر شو. د منځ چې دی دا العبادات د عباداتو چې دی اصل دی، نو نور ټول عبادت تی مراد دي. دویم د مسلمان به دا شاني چې د عبادت صحیح. دریم به صحیح چې معاملات به صحیح. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، چې کله د خپل عهدونه به پوره کوونکي، اذا عاهدوا چې کله عهد وکړي، په معاملاتو ته اشاره ده. یعنې د مسلمان چې دی معاملات به درست وي. او بل دلته انداز الله پاک بدل کو. مخکې آیتونو کې واقام الصلاه د ماضي صيغې راوړي، دلته اسم فاعل نور وضاحت نه کومه، خو د اسم فاعل د صيغې مطلب دی چې دوام به مقصودي، یعنی چې کله هم د عهد کې نه به پوره کوي. ځکه چې کله چې دی غیر خلک یعنی مشرکین او کفار او انګریزان هم داسې کوي چې کله یو وعده وکړي نو کله هغه هم پوره کوي. خو د مسلمان به شان دی چې هر کله هم دی وعده کوي، یعنی څه معامله کوي نو هغه به درست کوي. او څلورم نمبر څه اخلاقیات د اخلاق والصابرین فی البأساء، د اخلاقیات تذکره ده چې صبر کوونکی به په البأساء په سختۍ باندې او ضراء او په تکلیف باندې. او صبر اصل کې د اخلاق چې ده اخلاق ویل کېږي څه ته، یوازې د خولې د خبرو ته اخلاق نه. عام طور زموږ معاشره کې دا مشهور ده چې سړی ښکلې خبرې کوي او خبرې ښکلې ده ته اخلاق. اخلاق ډېر موسع مفهوم دی. اخلاق دا هم دي چې ته ښکلې خبرې کوي. اخلاق دا هم دي چې یو سړی په لاره روان دی، هغه سره بوج دروند دی، تو سره والی هغې نشي وړی، دغه هم د اخلاقو تقاضا ده. اخلاق دا هم دي چې ستا په خوا کې یو سړی دی هغه وږی د ستا سره خوراک دی، دا د اخلاقو تقاضا ده چې ته ورکړې. په تا لازم نه دي خو چې ته یې ورکړې. نو دا اخلاق ډېر وسیع مفهوم دی. نو په صبر سره اشاره الله پاک کړې ده چې د مسلمان چې دی یو به صحیح اخلاق به هم برابري، او اخلاق بیا ډېر اوږده شي دی، خو د دې نصیب اشاره شي ده. نو صبر کوونکي به فی البأساء پس کې په سختۍ کې، سختۍ نه مراد ده مالی تکلیفونه وغیره چې مسلمان شان بدای چې دغه د مالی تکلیف ورسي یا څه نور سخت ده ولګي سخت هر څه چې بدی ګرازي، نو دی په باغی باندې صبر کوي. والضراء او په تکلیف باندې د دینه بدني تکلیف مراد ده چې مسلمان چې دغه د بیماری وغیره راشي نو دی په باغی باندې صبر کوي. وحین البأس او په جنگ په وخت کې، جنگ په وخت کې چې دی به هم صبر کوي، دا د اخلاقونه دی. اولئک الذین صدقوا، هم دغه خلک دی الله پاک فرمایي چې ډېر رښتیني خلک دي. و اولئک هم المتقون، او دغه خلک دی چې دا تقوادار دي، الله پاک نه یریدونکي دي. یعنی خلاصه د آیات دا شوه چې هغه خلک چې د هغو عقیده صحیح، دویم نمبر ده چې د هغو عبادات صحیح، دریم نمبر ده چې د هغو معاملات صحیح، او څلورم نمبر ده چې د هغو اخلاق صحیح. دا څلور قسمه دا د شریعت لولي احکامات دي چې دا چا صحیح نو دا خلک صادقان دي، او دغه خلک متقین د الله پاک نه یریدونکي دي، همدغه خلک چې دا به کامیابي. ترجمه دا وکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين بشکا کسان یکتبون چې پټي ما هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله پاک من الكتاب د کتاب نه، ويشترون به او اخلی په دې باندې ثمنا قلیلا قیمت لګ، اولئک
دغه خلق ته ما یاکلون فی بطونهم چې دین نه خوري په خپل خېټو کې یا نه چې خپل خېټو ته الا النار مگر ور ولا يكلمهم الله اور دوی سره خبري الله پاک ونه کی یوم القیامت او ورځ د قیامت ولا يزکیهم او نه بدی تزکیه کی او نه بدی لره پاک کی ولهم عذاب علیم او دوی لپاره دردناک عذاب ده اولئک الذین دغه خلق ته اشتروا الضلالة چې دوی واغسته گمراهی بالهدى بدله د هدایت کې والعذاب او عذاب واغستو بالمغفرة بدله د مغفرت کې بدله د بخنی کې فما اصبرهم على النار پس دې څه صبر کوونکي دي په اور باندې ذلك دا زکا بأن الله بشک الله پاک نزل الكتاب نازل کړه د کتاب بالحق حق باندې وان الذين بشک هغه کسان اختلافو چې اختلاف کړه ده فی الكتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید پاغلری زید کی دی لیس البر ندنیکی ان تولو دا چې تاسو واړوي وجوهکم مخون خپل قبل المشرق مشرق طرف ته والمغرب او مغرب طرف ته ولكن البر لیکن نیکی من آمن بالله چا چې ایمان راوړو په الله باندې والیوم الاخر او ورځ د آخرت باندې والملائکه او فرشتو باندې والکتاب او په کتاب باندې والنبیین او په نبیانو باندې وآت المال او ورکو مال علی حبه د الله پاک د محبت توجی یا علی حبه ورکو مال د محبت توجی یعنی په مال کې چې کوم محبوب مال لغه ورکو د ضمیر دغه تراجی دی یا علی حبه چې خپل مال ورکو د الله پاک د محبت توجی به خپل مال ورکو یا علی حبه نه مراد ده چې الله خپل مال ورکو پر رضامندۍ ته مراد ده چې خپل مال ورکو خو د ځله پر رضامندۍ ورکو دا درې وړ احتمالات په الله حبه کې شته علی حبه د الله پاک د محبت توجی یا د مال د محبت توجی ذوی القربى نزدې قریبی رشتہ دارانو ته یا نزدې خپلوانو ته والیتاما او یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوال کوونکو ته وفي الرقاب او د سټونو په آزادولو کې واقام الصلاة او منځ قائم کو وآت الزکاة او زکات ورکو والموفون او فرکون کی بعهدهم خپل لوزون لرا یا خپل اقرار لرا اذا عاهدوا کله چې سي اقرار وکي والصابرین او صبر کون کی فی البأساء پتنگی کی پسختی کی والضراء او فتکلیف کی وحین البأس او په وخت د جنگ کې اولئک الذین صدقوا دغه خلق دی چې رښتیا ویونکي دي اولئک هم المتقون دغه خلق دی تقوادار